مکتوب نمبر شپږشتم جلد دویم دفتر هم دویم د یو خط په جواب کې چې په هغې کې د طرفدارۍ بوی راتلو او په دې بیان کې چې د ذکر تلقین ماشومانو ته د الف با تا سا په شانتي دی د دې تربیه او د دې مراحل دي او دې کې محنت پکاري عرفان پناه مرزا حسام الدین احمد رحمت الله علیه طرف ته ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفى استاسو خط مبارک کم چې د کشمیر د استازي پلاس باندې تاسو را لګلو دغه قاصد نه ماته ملو شو او هغه مې وکتلو دا غزه د حضرات خیریت نه چې واقف شم نو ډیر خوشاله شم الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکړي تاسو لیکلو چې مخدوم زادگان د مشر او جمال الدین حسین میا علاداد داغه د تلقین د وجنا د حیات د وجنا التر نشي رسیدي زما مخدومه داسې قسم خبرو کې اوسم د طرفداري بوی راځي او داسې طرز وضع دا د پردو او د مخالفت مفهوم ورکي انا لله و انا الیه راجعون مشر مخدوم زاده ته پکارو چې د خپل والد بزرګوار وصیت نه حیا کړي وي او یاد دې توجه د افادې نه شرم کړي وي کم چې دغه حضرت قدس سره په حضور کې داغه د امر په موجب دواړو مخدوم زادگانو په نسبت کې واقع شوی و او میا شیخ علاداد باوجود د پیر د تابعدارۍ نه داسې جرأت بن کوي او په کار د چې داسې جرأت نه وکړي او د وصیت او د سبقت افادې خیال ساتلې وي کم څه چې تاسو لیکلي دي حق او رښتیا وي لیکن هغه مکتوب چې کوم مشر مخدوم زاده خپل برادر عزیز بلار بلاس باندې را لګلو کمال تواضع او ډیر طلب او شوق نه ډکو آی کې داسې قسم عبارتونه لیکلو چې دا اغي لیکل متصور ندي شاید د خط لیکل نرستوي طبيعت بدل شوی وي وغه مخ کې خط کې تواضع او عاجزي او دا پکار ده اوس کې دې شي طبيعت بدل شوی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یا الله مکه کې زړه زمون پس د دې نه چې تا مونږ ته هدایت کړې او راکه مونږ ته خپل طرف د رحمت بشک ته ډیر ورکون کې امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې زه پوهیږم چې د حضرت رحمه الله د وصیت به حکمت نو امید دی چې دې انجام بخوي لیکن افسوس دی چې هغه طلب چې داغه د مکتوب نه کوم معلومیږي هغه به برباد شي او د دې په ځای بزد راشي د دوستانو د خیرخواهانو طرف ته بدا خبر ډیره ګران او ناګوار لګي مناسب ادا چې د اهتمام او انتظام وکړي شي زما محترمه ککار صرف په ذکر ورکول باندې پوره کېده نو دا خو به مبارک وا امام ربانی رحمه الله فرمای زما په نزد د ذکر تلقین کول او ذکر خودل او سلسله د بیعت اختیارول ماشومان ته د الف با تا سا په شانتی دا چې هغه سونه خواري غواړي مسلسل حاضری غواړي توجه غواړي د سدام کده دی تعلیم نه د مولویت ملکه حاصله شي نو ستنګی نشتا ورستو بیا سړی مولا کی الف با تا سا بیا ورستو ناظره شي بیا کتابونه شي په تدریج سره او په مزه مزه د سړی په فهم او علم کې دا خبر راځي ستاسو د مهرباني او د توجه نه امید دی چې طرفداري به پرې دی او ټولو ملګرو سره به یو شانته محبت کوي او زیاته مبالغه منور سو شي والسلام